یاره نظر محمده دا کوټ پټو دې په لاس کې ولې راخیستي دي دا تکشین یخ دی دا باران دی دا وریځ ده تا پټو کوټ په لاس کې راخیستي دي ولې یاره ساه مې کې بندېږي دین محمده ولې په مځکه پروت یې ولې به دا کټ نه پرېوځي چې په مځکه پروت یې یاره مسله دا نه ده چې زه پر دا کټ نه څم پرېوتی پر دا کټ هم پرېوتی سم زه په دې بیریږم زه که پر دا کټ پرېوتم دغه نه چې دا کټ نسي مات نیواله یو څو روپۍ راکړه پلار مې مړ دی د کفن پیسې نه لرم مردار خوره تا بیا چرس کولې دي پلار درته ولاړ دی ته وایې د کفن پیسې نه لرم زویه ته ورته په دا کلي وګرځېږه که چاره درکړه دا لرګی به په کاټ کو سمه ده زه اوس ورځمه بس پر کلي ګرځم په منډه راځه هله بابا کلي والا ګرد وویلې ولې زموږ کراره نسته دا څونه کنجوسان خلک دي یاره ورته زموږ خپل اره راواخله هلته زړېږي لالا زه له دوبۍ رالم لالا زه له دوبۍ رالم نو څه دې داسې رالی خلک دېرش کاله تېر کړي دا نوی زه رالم ده لس کاله تېر کړي زه رالم ورسه په منډه د غوا ټپان ور ولړم پورته لالا زموږ د همسایګانو کوچنی پیدا سولو درځه یې څو ټکان وکړو ورسه توپنچه راواخله توپنچه خو نسته توپنچه نه ورته غټ ډرم راواخله 3 واره به د مځکې وو یاره نظر محمد څه کوې د دا بینکو مخله پروت یې یاره دلته مې کاته جوړه کړې ده پیسې مې کې جمع کړي دي په دا بیریږم چې څوک دا ونش کوي بینک 100 روپۍ دې کې جمع کړي دي 2000 یاره نظر محمد تا زما پیسې ولې نه راکړې نه یې در کومه ځه ولاړ شه څوک په 500 دی بچو یاره دین محمد کسری د دغه جواب خو راکړه ته وکړه که مې جواب لرلی خو در بېکه یو شی دی کشماشی دی بار وړي مرغه نه دی الوزي کارغه نه دی بار وړي اوښ نه دی خر نه دی دا چشت ته ولاړ شه خدای دې خوار نه که دا زموږ دونه کښنی دماغ دی دا ولې پراخه راپه یاره دین محمده دا درخت ته به وخېځې او خود خطا یې سم ولې نه سم ختلی داسې ځوان سړی یم ځه چیلنج دی که ته وختې ځه اوس یې ورته ګوره چې اوس دستي وخېځم ای ګوټونه سپه کوي چې په لاس دې کړ یاره زما سپه به ورته دغه یې نیسي بیا پر بله لار نه سم ولاړ